ته ماښام خوراک کې او ستا ګاوڼ او ستا په کلي کې یتیمانان بچي مور ته راټول شوي هغه ترې نه خوراک غواړي هغې هم د مور نه خوراک غواړي تا ته خپل بچي راجمع دي داسې د هغې به هم پلار و داسې د هغې به هم مور وه داسې روژه به په هغې هم تېره شوي چې هغې ته به پلار ناست و داسې روژه به په هغې هم تېره شوي چې هغې ته به مور وه نن به پلار نه یو نن به مور نه اسې نه چې د رمضان المبارک په میاشت کې زما ستا په کلي کې فقیر ته د خپل پلار احساس وشي یتیم ته چرته د خپل پلار احساس ونشي حدیث مبارک کې راځي په ټوله دنیا کې بدترین کور هغه دی په غونډه دنیا کې چې هغې کور کې یتیم او د هغه سره بدسلوکي کیږي په غونډه دنیا کې الله ته محبوب کور هغه دی چې هغې کې د یتیم او د یتیم سره ښه سلوک کیږي د یتیمانانو سره ښه سلوک وکړو د رمضان المبارک میاشت ته مالی او جانی تعاون دې پسې بیا اختر را روان دی کوشش وکړو هر مالدار چې دا ووایي چې زه به یو فقیر یو یتیم یو بې وصله به زه د اختر یوه جوړه اخلمه او دا به وله زه په ټیلر باندې جوړومه چې د اختر ورځي او دا فقیر جماعت ته راشي او ستا په جوړه کې د اختر مونځ وکړي دا اختر تا دپاره دا اختر دی دا اختر خو نه دی چې ته خپله نوې واغوندې او راشي مونځ پکې وکړي اختر دا نه دی زوام اختر ستا هغه اختر دی چې تا د یتیم بچی د ځان سره برابر کړو دا د رسول الله مبارک اخلاق یو ماشوم دی پلاری شهید شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخې له ورغی امام الانبیا غیږ کې اوچت کو ورته وایي د الله حبیبه زما پلار را روان دی زما د پلار څه حال دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي خوښه دې نه ده چې زه دې پلار شم خوښه دې نه ده چې زه دې پلار شم ستا پلار خو شهید شوی دی هغه نبی علیه السلام پورې ونښتو وی د الله حبیبه زما خوښه ده چې زما ته پلار شي د نبی علیه السلام دا اخلاق دا د رمضان المبارک میاشت دی میاشت ته هسې نه چې دا یتیمانان چرته الله ته لاس اوچت کي هسې نه چې دا کونډې چرته الله ته لاس اوچت کي د اختر ورځ راشي او یتیمانانو ته د خپل پلار احساس وشي کونډو ته د خپلو خاوندانو احساس وشي نو د الله د رضا دپاره دا د همدردۍ میاشت ده دې کې د فقیرانو په سر لاس راکاږو فقیرانو ګورو روژه ماتي کې انتظام وکړو د اختر انتظام ورله وکړو د اختر انتظام چې ځان سره د کلي دا غریبانان یو ځای کړو چې ستا په جوړه کې غریب د اختر منځو کې او الله ته دعا وکړي چې یا الله ما نن زما اختر د نورو ماشومانو سره برابر کو هسې څه دي خیال دی چې دا فقیر الله ته دعا وکړي نو حدیث مبارک کې مرازي احب الخلق الى الله من احسن الى عیاله الخلق عیال الله فاحب الخلق من احسن الى عیاله رب العالمین وی دا خلق زما کنډک دی دې کې ما ته د ټولو نه هغه سړی خوښ دی چې کم سړی د مخلوق سره ښه سلوک کوي او دا د ښه سلوک میاشت ته چې ناراسته ونه کړو هر حالت کې د ګناهونو نه پرهیز کو او د یتیمانانو خیال ساتو بل پیشمنی باره کې احتیاط کوئ ډېر خلق ماسخوتن سملی وي زما د روجي نیت دی وي دا ډېره کم فهمي ده زمونږه کم علمي ده زمونږه حدیث مبارک کې راځي ان الله و ملائکته یصلون علی المتصحرین الله او د الله ملائک په پیشمنی کوونکو باندې رحمتونه رالیږي پیشمنی دا مستحب عمل دی دا ډیر د برکت خوراک دی د پیشمنی خوراک علما وایي چې حلال خوراک نو د پیشمنی د خوراک حساب نشته دی خو چې خوراک حلالي نو پیشمنی کې اهتمام کو حدیث مبارک کې راځي علما وایي یو ګوټ اوبه وڅکه یوه کجوره وخوره خو مستحب عمل دی په دې نیت وکړه چې امام الانبیا کړی
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې د پیشمنی دعوت چاته ورکو به ورته وی راشه د برکت خوراک وکړه، راشه د برکت خوراک وکړه، راشه د برکت خوراک وکړه. امام الانبیاء د پیشمنی خوراک ته د برکت خوراک ویلې دی. او علما وایي پیشمنه دا زمونږ او د یهودو په روژه کې فرق دی چې هغې کې به پیشمنې نه او زمونږ په روژه کې پیشمنې دی. نو چې د پیشمنیم غټ خیال ساتو. حدیث مبارک کې راځي درې خبرې الله ته ډېرې خوښې دي: تعجیل الفطر، تاخیر السحور، ضرب الیدین علی الاخرى. تعجیل الفطر ماښام په روژه ماتې کې تادي کول، چې وقت داخل شي بیا به اسې روژه ماتې کې تاخیر نه کوي. ګورئ نبی علیه السلام نه چرې داسې نه دي ثابت چې مونځ یې کړی بیا دې روژه ماته کړي. نه، روژه ړومبې به ماتئ، ماتئ به یې ړومبې. خیر دی مونځ وکړه بیا روټۍ وروستو وخوره، خو روژه به د مانځه نه مخکې ماتئ. تعجیل الفطر و تاخیر السحور، او په پیشمني کې تاخیر رستوالی کول دا رب العالمین ته ډېر خوښ دی. خو ګورئ دومره رستوالی هم نه چې سړی بیا شکي چې سبا ختلی و او که نه و ختلی، دې سره خو روژه خرابېږي. ضرب الیدین، او وی چې په مانځه کې سړی ولاړي او یو لاس په بل لاس کیږي. داسې دا الله ته ډېر خوښ دی چې په مانځه کې ولاړي او یو لاس په بل لاس کیږي. نو ډېره مبارکه میاشت ده. نفلې په فرضو برابر دي او فرض په اویاو دي، په اویاو. او دا یاد ساتئ چې کم خویم په رمضان المبارک کې پیدا کو، علما وایي د دې اثر د بل رمضانه پورې انسان کې پروت دی. دې کې ښه خویونه په ځان کې پیدا کو، دې کې ځان د قرآن سره اشنا کو، دې کې ځان د اوږدو اوږدو منځونو سره اشنا کو. تهجد له پیشمني له پاسو اوږد اوږد رکات کوه، دا د پریکټس کوه، منځ کې مشق کوه، منځ په قلاره قلاره زده که. اوس خو ډېر شیټې مې د هر چا سره، نو په قلاره قلاره منځونه او په قلاره قلاره عبادات او د الله نه دعا کول چې الله زمونږ دا روجي قبولې کا. او اوله عشره رحمت دی. علما وی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چې پارغ ټیم میلاویږي په لارم روانې رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اوله عشره کې د دې کوشش کوئ چې دا وکړلی شي. یا رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. خپل خپل ځای باندې لږ کښېنئ. دا جماعت والا دي لږه مړ دی. دا زما د مور خبرې کېږي چې بوډۍ ده، او دا چې وایي چې تپوس یې نه دی کړی، دا خو زما خبرې کېږي. وایي دې دوران کې ومه، وی ډېر خفه ومه، کور ته روان یمه، اوړه کې دا تصور کوم چې دا مور به رضا شي او که رضا به نه شي، مور به رضا شي او که رضا به نه شي. اوس هم ډېر شی وایي مور نه رضا کېږي. زه هم راشه چې د مور د رضایۍ چل درته وښیم. مور نه رضا کېږي او پلار نه رضا کېږي. د خدای بنده، ته چې د کمې ورځ نه باغي شوې، د هغې ورځې نه ستا په مور ډوډۍ خوږه نه ده لګېدلې، ستا پلار خوږه ډوډۍ نه ده خوړلې، ته وایي مور نه رضا کېږي. ته خو جدا شي هغې یو کوډګۍ ته وولې، ته په اطمینان ستا چې د جدایۍ کلونه شوي دي، ستا مور خوشحالي نه ده لیدلې، ته وایي مور نه رضا کېږي. ته د مور خپله ورشه ته چې مور درته په ډرک ډرک جاړي او که نه جاړي، دا پلار دې جاړي که نه جاړي، ته د هغه نه پیدا یې، ته وایي پلار نه رضا کېږي، ته وایي مور نه رضا کېږي. وی په لاره روان یم چې مور به رضا کومه، خو چې دا مور به څنګه اوس رضا کومه. ما ته به مور وایي چې بچیا 12 کاله پس زه ستا یاده شوم او هغه پلار دې مړ شو. اوس هم داسې مسافر ما لیدي دي چې د بار ملک نه راشي نو مور او پلار سره خبرې وشي، چې د بار ملک نه راشي په کلونو په کلونو. او دا بې انصافه داسې وکړي چې راشي مور او پلار انتظار کوي، دا د مور او پلار نه جدای، دا خپل کور ته لاړ شي او دلته مور په وره کې ناستې، نن زما د بچي د راتلو ورځ ده. بعضې بوډاګان پلاران تلي
په ایرپورټ کې ولاړ ایرپورټ یې په اول ځل لیدلی د خپل بچي انتظار کوي چې زما بچی راوځي د خدای انصافدارو داسې مور او پلار ته بدلی وی کور ته روان یمه چې دروازه کې ور دنده شومه چې ومې کتل وی د اډوکو یوه ډانچه پرته وه مور مې دومره بوډی شوې وه چې د اډوکو ډانچه وه وی ما وی چې داسې چلو شو پلار مې تلی دی او د مور سره مې دا حال شوی دی وی ډېر خپه ومه چې ورسېدلمه وی مور مې لاس اوچت کړي دي وی ما وی چې دا خو به ما ته خیره کوي د زوی دا یقیني دته خپل عمل معلومي ځکه وی مور به مې خیره کوي زه واما ستا به دا عملي خو ما نه ده لیدلی چې مور خیره وکړي نو ما نه ده لیدلی مور خیره نه کوي مور خیره نه کوي وی چې غلی ورنږدې شومه نو د مور په خوله مې دا الفاظو چې الله زما هغه یو بچی روغ جوړ کور ته راولې خو زه مړه شمه نو زما به قبر ته څوک کوزوي زما هغه یو بچی روغ جوړ راولې مسافرو تاسو چې رنګ یې یقین وکئ دا د مور او پلار په دعاګانو رنګ یې اگر چې ته ورسره خبرې نه کوې په ټلیفون خو مور دعا کوي اگر چې ته خبرې نه کوې خو پلار دعا کوي ګورې وایي چې د مور دا دعا مې واورېدله نو زړه مې لږ ډاډ شو چې یاره مور خو اوس هم لا خوشحاله ده وی ورنږدې شومه مور ته مای مورې اقه بچی دې راغلی به اقه بچی دعا دې قبوله شول او زه رالمه وی چې دا ټکې مې ووې وی مور مې راته وایي چې بچیا زما د سترګو نه خو نظر تلی دی نظر مې د مور په سترګو کې نه و تا به پیژنمه څنګه چې ته زما بچی یې او که نه ته زما بچی یې او که نه زه وامه ای د ملیشه او د دوبۍ او د سعودي مسافرو چې د مور ټلیفون درغې چې بچیا په یاد شوی مې زه بیماره یم ګورې کور ته راشه وایې مورې ورځ به پکې نه لګي او زه به ستا خوا کې ناست یم ماله ستا دعا پکار ده سبا به دې دا مور نه او په لکونو په کروړونو به الله د مور په دعا درکړي ګورې سبا به دې بیا دا مور نه دا ډېر کم ټیبې ګورې د میندو سره رابطې ساتئ چې مور وي چې بچیا په یاد شوی وای مورې درلم پلار وي بچیا په یاد شوی مې وای پلاره درلم مور او پلار مه خفه کوئ ډاریک ورله راځئ ای مسافرو تاسو ډېر د مور او پلار یادېږئ دړه نه تاسو نه وځئ د پلار د مور دړه نه نه وځئ مونږ وکتل مونږ ولیدل چې د مور دړه نه نه وځي او د پلار د زړه نه نه وځي مای مورې بچی دې یمه مور وی نه دی پیژنمه نو وی بیا راته وی چې بچیا لږ راښکته شه ما سره یو دلیل شته چې زه به تا وپېژنم چې ته زما بچی یو که نه ته لږ دا سر راښکته که وی چې سر مې ښکته کو او مور ښکل کړمه زه وامه مورې زه تا ته څه نوم درکم مورې تا ته زه کوم لیبل ولګومه تا ته زه کوم ایوارډ ور واچومه مورې تاله زه کومه طمعی جرأت درکمه وی د مور د خولې مې دا الفاظو چې مور مې ښکل کړمه وی چې الحمدلله ته زما بچی یې مای مورې څنګه دې بچی یمه وی ما ته وی چې بچیا ما سره یو دلیل پروت مای مورې څه دلیل و ما ته وی ما ته مور وی بچیا ما سره دلیل دا و اگر چې 12 کاله وتلی خو 12 کاله کې زما نه ستا د څرمنې بوی نه و هېر شوی ما ته ستا د څرمنې بوی یاد و چې ستا د څرمنې نه به داسې بینتو زه هم هغه مور چې 12 کاله هغې ستا د څرمنې بوی نه دی هېر کړی او تا 12 کاله د دې مور تپوس نه دی کړی دا ته انصاف کوې دا د انصاف معامله ده ما ته داسې وښیه که نه 12 کاله پس مور ته د خپل بچي د څرمنې بوی یاد دی وی ما ولیدل ما محسوس کړه 12 کاله پس د خپل بچي د څرمنې بین په ما ولګېد حتی چې مور جدا کړې ده او جدا کوډګۍ کې د کېنولي دی دا مور او پلار ته خو چېرته ورشه که نه وای مورې زما هغه وړوکوالی دې یادېږي وایه مورې زما هغه ماشومتوب دې یادېږي مورې ته ورشه تو د مور په خوا کې لږ کښېنه ته وایې مور نه رضا کېږي تا خو مور د شپې په جړه ووجله تا خو پلار د شپې په جړه ووجو ته ځان له مطمئنې مور او پلار دې په جړه ووجل
ورشه مور ته وایا مورې زما د جدایۍ ورځ درته یاده ده؟ هغه به وایي بچیه ستا د جدایۍ نه ستا د متیازو ورځ راتم یاده ده، ستا د لوبو هغه ورځ راتم یاده ده. ته دې غیږ کلار کړی، ته دې غیږ لوبولی، نن د هغې غیږ د خبرې پروا نشته دی. پلار خبره کوي او بچی رواني، مور خبره کوي او د بچي په ایکشن هم نه ماتوي. و بچیا زه وایم چې مور دې خبره وکړي په ځای ودرېږه، چې قدم وانلې پاپلنو، چې قدم وانلې نو د مور چې خبره شروع شوله ایکدم ودرېږه، ایکدم. وای مورې په اپله به قدم هم نالم چې په ما په شا زما د مور آواز راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تلد الامة ربتها، یوه نښه د قیامت دا ده ان تلد الامة ربتها چې وینځه به راولګي، یعنې میندې به په معاشره کې ذلیله شوي. دا د قیامت نښه. دویمه نښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تر الحفاة العراة، ته به ووینې هغه خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، خپیاب له به ګرځېدو. غریبانان خلق به ووینې چې هغه به په آبادو کې د یو بل سره سیالي کوي. وی دا د قیامت نښه. کمزورې خلق، غریب خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، جامې به یې نه وي، نن هغه په آبادو کې به وي د یو یتطاولون فی البنیان، سیالي به کوي د یو بل سره. ما 3 چته جوړ کړو، بل به وایي ما پې ټایل ولګول، بل به وایي ما وله سیلینګ وکړو، بل به وایي ما پې ماربل ولګول. دا شروع دي که نه؟ دا مونږ خپله ولیدل. دا 2 نښې څرګندې شولې چې میندې به ذلیله شي او غریبانان خلق به دومره دنګ دنګ بلډینګونه جوړ کړي چې یو بل سره به پکې سیالۍ کوي. وی دا 2 نښې ورته وښوې، سړی روسخت شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د 2 جهانو سردار رانه تپوس وکړو چې دا سړی دې وپېژنده؟ ما وی نه د الله حبیبه دا خو ډېر ناشنا و. وی چې و دې نه پېژند؟ ما چې نه. وی چې جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم. عمره دا خو جبرئیل امین راغلی و، تاسو ته ستاسو دین ښودو، ما نه یې تپوسونه کول او ما جوابونه ورکول. نو بختور صحابه نه چې نبی علیه السلام ته به وي د قیامت نښه څه ده؟ جبرئیل امین تپوس وکړو او د 2 جهانو سردار ورته جواب ورکو چې یوه نښه یې دا ده چې میندې به ذلیله شي، او دویمه نښه یې دا ده چې غریبانان خلق په آبادو کې د یو بل سره سیالي شروع کړي. نو دا خو هغه وړې نښې وي. او یأتي بعض آیات ربک، یا چې راشي هغه بعضې نشانې د رب ستا، انشاءالله باقي نښې غټې غټې علایم، او چې د دې نه مراد کومه نښه ده چې د هغې نه پس بیا ایمان نه قبلیږي. انشاءالله دا به سبا که خیري ذکر کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله زمونږ د قرآن صحیح فهم نصیبه کړي. الله دا ستا کلام دی، الله زمونږ یې صحیح فهم نصیبه کړي. کریم الله دا سم چې وي الله مونږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي. الله ستا حبیب ویلو چې دا د قیامت نښه ده. نن میندې په کورونو کې ذلیله دي. الله مونږ وتپوسلې میندې، مونږ ولیدلې. الله مونږ د دې میندو تابعدار که. الله ولې مونږ تابعدار که او بیا دا خلق تابعدار که. کریم الله د نوجوانانو په دې زړونو کې دا پیدا که. کریم الله د مور عظمت یې په ړه کې پیدا که. الله د پلار عظمت یې ړه کې پیدا که. کریم الله دا زمونږ د سر سوري دي، دا زمونږ سرمایي دي. الله مه یې ضایع کوه، الله مه یې ضایع کوه. الله زمونږ دا بوډا پلار او دا بوډۍ مور په کور کې خوښ دي. الله مونږ چې د خپل بوډا پلار ته ګورو، الله دا زمونږ اسره ده، دا مور زمونږ سوری دی. الله دا سوري زمونږ مه ضایع کوه. الله دا سوري چې د چا په سرونو دي قایم او دایم یې وساته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.